عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پکور کے دن حضور پاک ډیر ښکلې خوی چلاو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، وی کور کے دن بے مونږ سره د کور کارم کو. ور څومره لوی شخصیت، نه بیبیان لري، هغوی د پیغمبر علیہ السلام د کور کار ته محتاج نه دي. او بس کار هغه زمانه کې، هغه زمانه کې د کور دننه دا سیزونه نو چې دا اوس کم سیزونه دي. کور کې دننه به یو کټ چته پروت و، یو دوه بسترې به پرتې وې، هم د څرمنې به وې، یو دوه درې منګي به پراته، یو میچن به پرته و، دا به د کور ټول سامان. نه پرجونه و د پرجونو صفی وه، نه پکي و د پکو صفی وه، نه قالینونه و د هغې سنډل و، نه پرشونه و څه ورته وي ماربلې به و د هغې سنډل و. د معمولي غوندې کار و په کور کې دننه چې به یو رکوټې ماشوم هم سرته رسولی شو. لیکن حضور پاک ته عائشہ صدیقه فرمایي چې مونږ سره به په کور کې دننه کار کو، او چې کله به بانګ ووې هر څه به یې پرېښودل، جومات ته به روان شو. دومره ښکلې خوی چې حضور پاک چلولی دی. یو حدیث پاک کې راځي، یو دل نبی علیہ السلام د بیبی عائشہ صدیقې سره، یو بلی بیبی پیغمبر علیہ السلام له په لوښي کې څه خوراک راولېږي. نو دا خو د عایشې بیبي کرو، نو دا پې خفه شوه چې نبی علیہ السلام ما کره دی، نو په کار دا دی چې زه وله خوراک ورکوم. نو ستا څه کار دی چې ته زما کور ته خوراک رالیږې پیغمبر علیہ السلام له، چې ستا کور ته کله درشي هلته پې خوراک خوره. نو د ښځو په طبیعت کې خو خامخا دا د بنې ته غصه لازمن وي. په شریعت کې د بنې ته ذره وي، ذره. د طالبانو ته ویم دا ذره د ضرر نه ماخوذ دی، دا بن بل ته ضرر رسوي، بل د بن نه ضرر محسوسوي، نو ځکه یې ویله نوم د ذرې ایښودی. او د دې وجې نه په شریعت کې دوه خویندې په نکاح کې جمع کول منع دي. ولې منع کول جمع دي؟ ځکه د بنو منځ کې روانه راځي، د دې دواړو خویندو منځ کې به هم روانه راشي، نو صله رحیمي به یو بل سره ختمه شي. نو دا فطري تقاضا ده چې د بن ته قار کېږي. نو پښتو کې چې څوک مثال ورکوي، یو بل سره لږ یو فوټی روان چې وایي ته زما بن خو نه وایي، ته زما څه بن خو نه چې ما ته دې زړه خوټ کېږي او زړه دې راته سوځي. نو د بن سره خامخا دا فطري تقاضا ده، طبعي تقاضا ده، دې نه هېڅ خلاص نه دی. نو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په دې باندې خفه شوه چې نبی علیہ السلام زما سره دی، نو خوراک به زه ورکوم. نو ستا څه کار دی چې زما کوټې ته خوراک را لیږې؟ څه ضرورت دی چې خوراک را لیږې؟ چې ستا کور ته درشي بیا ورکوه. نو کومې خادمې چې په هغه کاسه کې خوراک را لیږلی، نو عائشې صدیقې د هغې خادمې لاس ته ټس ورکړه. چې ټس یې ورکړه، نو کاسه په ځمکه پرېوته، ټوټې ټوټې شو او خوراک هم ضایع شو. او ستاسو څه خیال دی که د نبي علیہ السلام په ځای دلته کې بل یو سړی وي او دقه چل وکړي چې یو بیبي خوراک راولېږي او بله وله ټس ورکړي او کاسه هم ماته شي او خوراک هم په ځمکه پرېږدي، نو څه به کوې ورسره؟ کوتک ته به لاس کې او کنزل او مور او پلار د ښځې او ټول قوم چې ښه ستا کار سو چې تا کاسه ماته کړه، ستا مجال سو چې تا ډوډۍ لاندې وغورځوله، دا خو ماله تحفه کې او ډالۍ کې راغلی، ستا څه کار و؟ حالانکه پیغمبر علیہ السلام په بیبیانو کمزور هم نو، الله وله مضبوط طاقت ورکړی، لیکن د حضور پاک مبارک خوی ته وګوره، صرف د خولې نه دا ټکې ود غارت امکم. بعض علما په دې غارت امکم سے تعویلات کوي، تعویلات پکې موږ نه کوو، میندې مو هلاکې شه. بعض دا ټکې د خولې نه وت، دا بعضې وخت به د خولې مبارکې نه غیر اختیاري داسې الفاظ وتل، تربت یمینو کا لاس دې خاورې شه، تربت جبینو کا تندې دې خاورو ته ورسه، تندې دې خاورې شه. دا به غیر اختیاري د خولې نه بعضې الفاظ د انسان وځي، د زړه نه ني. غارت امکم، میندم هلاکې شه، داسې څوک کوي؟ او په خپله پیغمبر علیه السلام کېناسته او ټوکړې را غونډې کړې. داسې هم کولی شو چې عایشې ته حکم کړی چې شابه دا ټوکړې را غونډې کا، دا ډوډۍ را غونډه کا، داسې ونه کړل، ټوکړې را غونډې کړې په خپلو مبارکو لاسو. او چې کم خوراک و هغه یې پرې اوچت کړ،
او خادم ته وی ودرېږه د عایشې بیبي د کوټې نه پروغه کاسه راواغېسته هغه یې وله ورکړه وی ها دا یو دا ستا بدل شو د دې خبرې چې تا پردی کاسه ماته کړې ده د هغې په ځای چې دا نوې کاسه ستا نه والم هغې له ورکړم دا خوی دی اوس مزېدار دې ته ښه خوی وایي دا نه چې ګنې بس ته لاس اوچت کې او کوتک ته ګوتې کې او درز او درز او درز وهل د ښځو په شریعت کې جیز دي د مارونو خو په دریم نمبر کې مونږ خلک ښځو سره ظلمونه کوو یو قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې روانه راشي د لومبی حکم دا دی چې عظوهن نصیحت ورته وکړئ پوهه که چې دا ګناه کې دا ته ناروا کې دا ته ناجایز کې عظوهن وعظ نصیحت ورته وکړه پوه که شریعت باندې پوه که خبرداری که چې دا ته څه کې دا ګناه کې الله خفه کېږي که په وعظ او نصیحت کارونه شو بیا څه شي دی بیا دا دی چې وهجروهن فی المضاجع ملاسته ورسره جدا کا کټ ورسره جدا کا ملاسته جدا کا په دې ښځې له زوره نه وردي چې خاوند جوړ مانه خفه شو ولې دا مسله واوره نبی علیه السلام فرمایي کومه ښځه چې د خاوند جایز مطالبه نه مني کومه ښځه چې د خاوند جایزه مطالبه نه مني نو د فرشتې د ښځې باندې د لعنت خیرې کوي فرشتې وایي دې ښځې ته په تا دې د خدای لعنت دي ولې دا خاوند خفه کوي او یو حدیث پاک کې راځي چې یو جایزه مطالبه چې سړی د ښځې نه کوي او ښځه نه پوره کوي نو د بره د اسمان فرشتې د حورې د جنت حورې هغه الله په دې خبرئ هغه ورته څه وایي هی ته وایي خدای دې هلاکه کا دا زما خاوند سره ولې روانه کې زما د خاوند خبره ولې نه منې دې خو تا سره د یو سور وزو میلمه دی ان قریب به تا نه را جدا کېږي مونږ له به جنت ته راځي تا سره د سور وزو میلمه دی ان قریب به در نه جدا شي مونږ له به جنت ته راځي نو زمونږ د خاوند سره ظلم ولې کې خدای دې هلاکه کا نو د جنت حورې ورته په جنت کې خیرې کوي او د ځمکې او د اسمان فرشتې ورته په دنیا کې خیرې کوي چې ای ته خدای در باندې لعنت نازل کا د لعنت خیرې کوي لعنت د خدای د رحمت نه لرېوالي ته وایي چې خدای د در باندې خپل رحمت نه لرې کا دا خیرې ورته کوي عجیبه خبره ده چې ته دا سړی ولې خفه کې نو جایزه مطالبه او جایزه خبره به ښځه د خاوند قطعا نه اوري البته که د شریعت نه خلاف څه مطالبه خاوند د ښځې نه کوي هغې کې پوره کول ګناه ده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې داسې مسله راشي چې الله خفه کېږي دې خوا ګورې ښځه وایي خاوند خفه کېږي اخوا الله خفه کېږي نو چې د خاوند او د الله منځ کې مقابله راشي نو بیا به مونږ الله خوشحاله ساتو خاوند خپل کار کوي ښځه دې بیا الله خوشحاله ساتي نو خبره مې دې پورې کوله چې ښځه د خاوند جایزه مطالبه به مني خبره به خامخا مني او که ونه منله نو فرشتې ورباندې د الله تعالی طرف نه لعنت پې وایي نو دا خاوند به ښځې سره څوکي دویم نمبر لاول به نصیحت کوي په نصیحت ښځه پوه نه شوه نصیحت څه ته وایي قرآن حدیث بیبیانو واقعات د صحابیاتو دا ورته مخکې پیش کا مونږ د ښځو نه ګیلې کوو دین هم ورته نه دی ښولی ښځو ته دین وښایي بیا ته ګیله وکړه مونږ د ښځو نه ګیله کوو چې دا ښځه زما خبره نه مني او دا ښځه ما سره ژوند ښه نه تېروي دین دې ښځې ته نه دی ښولی دین وښایه نو دا به هر څه کوي تا خو دین ښځې ته نه دی ښولی بربنډتوب دې ورته ښولی دی نری جامه دې ورته ښولی ده او تا ورته بربنډتوب ښولی دی او بد اخلاقي دې ورته ښولی ده او سړو سره یو ځای ګډ ژوند دې ورته ښولی دی هغه دغه د ګناه کارونه کوي ته پې خاموش ناست دی نو تا خو هغې ته دین ونه ښو نو هغه چې دین نه پېژني نو د خاوند په حق څه پوهېږي چې دین نه پیژني هغه د بچو په حق څه پیژني نو ښځو ته لږ دین وښایه قرآن شریف نن سبا خو اکثر ښځې تعلیم یافته دي تعلیمونه ښځو کړي دي پوهېږي اردو کې ولا کتابونه د دین راوړه ورته کېده د فضولیاتو باندې څومره پیسې تاسو لګوئ نو ښځو ته دا د علماو تقریرونه ورته واوروئ دا د جمعې بیان چې تاسو واورئ دا کور زنانو ته بیان کړئ چې داسې مسله وشوه چې دا خو څه دین زده کړي یوازې دنیا خو نه ده که نه د ښځې دا خو آخرت هم را روان دی الله به موږ نه قیامت کې تپوس کوي بالکل به تا نه ښځې نه به هم تپوس کوي د بچو د کور چې کور دی ولې روان دی او د خاوند خیال ولې نه ساتې تا نه به هم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تا نه به هم خدای تپوس کوي چې ښځې ته دین ولې نه ښاو
قو انفسکم و اهلیکم نارا، خزا او بچی به د اور نه بچ کې الله به تپوس قیامت پر در باندې کوي. صرف دا ده چې ښځې جامې راوړه او پیزار ولا راوړه او د کور لوښي لرګي ولا راوړه او د هغې خواهشات پوره کوه، نه لږ دیني کتابونه ولا راوړه. پښتو باندې پوهېږي، پښتو کې د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب دی بهشتي زیور، او پښتو کې هم چا ترجمه کړی د جنتي کالې، دا ډېر ښکلي کتاب د زنانو دپاره، دا ورته کېده. تعلیم الاسلام دا مفتی صاحب کتاب دی، مفتی کفایت الله صاحب، دا عقیدو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې دي پکې، دا راوړی په کور کې کېدی. تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله صاحب چې دا زنانه او ماشومان څه عقیده او دین عمل وپېژني. دا خو ثابت څیزونه دي چې هغه پوه شي. نو خبره مې دې پورې کوله چې عیدوهن الاول وتواضع که نصیحت ورته وکړه. پرده د ښځو نن کم ده، بې پردګۍ کې ښځې ګرځي. که په هغې پوه نه شو نو وهجروهن فی المضاجع، کټ ته جدا کړه. حدیث کې دوه راځي، یو دا چې کوټه مه بیلوه، کوټه به نه بیلوې د ښځې نه، کټ جدا کړه. کټ جدا کړه، ښځه به پوه شي چې د خاوند خو رانه خفه دی، رضا به دې کړي، خبره به جوړه شي. بیا به ضد به نه کې زیات ضد به نه کې. او که معامله ډېره خطرې ته وه نو کوټه هم جدا کولی شي، کوټه هم بدلولی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیبیانې خامخا په کور کې حالات راځي، کور کې حالات راځي چې چا سره ګوره حضور پاک خو د ډېر لوی شان خاوند دی، لکه یو شک او شبهه نشته، ډېر لوی شان دی. خو د بیبیانو خو ورسره ژوند و. زه اکثر طالبانو ته ویم د دې بیبیانو دا بعضې حالات راځي چې دا چلې وکړه دا چلې شو، نو دا طالبان وي دا ولې داسې کړي دي. زه وایم ګوره موږ مولا او طالب او عوام د دواړو د جومات کې لږ فرق شته. عوام د جومات ډېر خیال ساتي، جومات هغلته سپلی وباسي، او جومات کې ډېر احترام او ډېر قدر او ډېر خیال ساتي. طالبان پکې سرا سپلو اکثر ګرځي، عوام هم وایي طالب جومات کې سپلو سره ګرځي، او طالب پروان میں سادی صادر هلته پروت دی او سپلی دلته پرتې دي او کتابې هلته پروت دی. عوام هم وایي طالبان د جومات له قدر نه کوي. دا ولې د طالب ورسره ژوند دی، ژوند. نو چې د چا ژوند دی نو هغه هر وخت د ملا بادر غوندې په اودس کې نه شي ګرځېدی. او عوام خو صرف منزله راځي نو هغې احترام کولی شي. دویم مثال در کوم، د یو سړي استاد دی او بل خو یې پیر دی او بل خو یې مور پلار دی، نو د قدر د چا ډېر پکار دی؟ د مور او پلار. د خپل پیر نه د مور او پلار قدر زیات دی. د پیر قدر مم کې تا ته دین ښولی دی، تا ته کلمه ښیي، تا ته اصلاح کوي، تا ته ذکر و اذکار ښیي، مستحبات درته ښیي، نو قدر به بالکل کې. د استاد قدر به هم کې، بالکل تا ته دین ښیي، تا ته عقیده ښیي، تا ته عمل ښیي. لیکن د دې ټولو ذکر قرآن حدیث کې نشته. او د مور پلار قرآن کې ذکر دی، په حدیثو کې ذکر دی. د مور پلار متعلق قرآن کې الله وی اوف به ورته نه وی. ګوره د مور پلار حق ډېر زیات شو. د مور او پلار حق دا د دې نورو په نسبت ډېر زیات دی. لیکن یو سړی چې استاد سره میلاو شي نو کلم چې میلاو شي در وله لاس ښکل کړي، پیر صاحب سره میلاو شي نو په نامه ورته لاس کېږي او زر ورته لاس ښکل کړي. کوي داسې که نه کوي؟ لیکن مور او پلار سره هغسې نه، ګپشپ هم ورسره لګوي، خندا هم ورسره کوي. او دې دا کار وکړه، یاره مور یې نه مزګار، بابا ورته دا کار وکړه، یاره بابا سار به وکړم. اوس دا مور او پلار سره عزت زیات پکار دی. د مور او پلار تعظیم د هر چا نه زیات دی. 50,000 پیران یو ځای کا، د هغې تعظیم در باندې دومره لازم نه دی څومره چې د یو بېکاره پلار او مور در باندې لازم دی. او مور او پلار خو یو مرتبه لري ستا دپاره. پیغمبر علیه السلام خو هما جنتو که ونارو کا، مور او پلار دې هم دوزخ دې هم د جنت دی، خو ډېره مرتبه لري. لیکن رښتیا خبره چې خپل استاد سره، د کلي یو مشر سره، یو پیر صاحب سره سړی چې څومره اخلاق او ښه استعمالي او په سینه لاس ایږدي، دا مور او پلار سره هغسې کوي نه. ولې؟ احترام یې وي، ځکه چې مور پلار سره ژوند دی، عمر یې دی ورسره. نو روزانه کور ته 10 ځله راننوځي وځي، نو 10 ځله به لاسونه خپلوي. پیر صاحب سره خو چې د شپږ میاشتې پس ملاقات دي، استاد سره خو چې د کال پس ملاقات دي، نو عزت کولی شي. لیکن مور پلار سره خو ټک سلام علیکم او ټک سلام علیکم، نو روزانه به ورځي نو سلوټ پکوي چې سلام علیکم، لاسونه ښکلوم او تندې هم ښکلوم. ژوند دی ورسره. نو چا سره چې د چا ژوند تړلي که نه او زیات تر ملاقاتونه کېږي، نو هغه د زړه مینه وي، احترام وي، خو هغسې ظاهر کې نه هغې کې. لکه د طالب او د جومات شو او ستا او د جومات شو فرق دی.
دغه رنګې د دې بیبیانو د حضور پاک سره مستقل ژوند و، مستقل ژوند یې ورسره مستقله زندګي وه، شپه ورځ به نبي علیه السلام سره و. نو هغه د عامو خلکو غوندې ظاهري احترام د بیبیانو ډېر زیات و، په زړه کې ډېره زیاته مینه وه، خو کور کې دننه دي نو خامخا بعضې الفاظ د خولې نه هغه د اختیار نه بار فطرت دی د انسان د خولې نه وځي، دړه نه ني زړه کې چې امهات المؤمنین د حضور پاک کم احترام او کم قدر کړی دی، قسم په خدای دنیا کې به مثال پیدا نه کړي. خو بل شان بیبیانې وي ارسې قربان کړي، حضور پاک د وفات نه پس اډر دو چې بل چا سره به نکاح نه کوي، دقسې په کور کې بوډاګانې شوې خو بله نکاح ونه کړه، او چې هغې کمې پردې کړي دي هغې امت ته کم خیر رسولی دی د دې مثال به څوک قایم نه کړي. خو ما وایي چې چونکې پیغمبر علیه السلام سره د کور زندګي ډېره زیاته وه نو خامخا په کور کې بعضې خبرې د گپ شپ نه راځي، بعضې خبره ظاهر کې به تا ته بل شان ښکاره شي. نو یو ځل بیبیانو نه نبي هم خفه شو، بعضې بیبیانو نبي علیه السلام نه مطالبې وکړې چې موږ له جامې ښې پیدا کړو، موږ له ښې پیزار هغه زمانه کې چې کوم څیزونو داره لره داسې یو دوه درې خبرې نورې وې. نو په هغې پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه خفه شو او د کوټې د پاسه بالخانه وه په هغې کې دیره شو، کوټه یې بدله کړه. بخاري شریف کې حدیث دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی زما یو کور په قبا سره خوا کې په عوالیو کې وی زما یو ملګری و، نو وی زه به کله مدینې شریفي جومات ته به تلمه او یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلم، چې په کومه ورځ به هغه لاړ جومات ته نو ورځ به یې تېره کړه، نو د دغې ورځې چې به کومه وحی نازله وه یا څه بل څه خبرې به وي نو ماښام به راغې ما ته به یې ټول هر څه واورول، نو په سبا به زه تلم، نو ما به هر څه د پیغمبر علیه السلام نه زده کړل، وحی به نازله وه، حدیث به و، بل څه مسلې به وې، نو ماښام به مې ملګري ته اورولې. ګوره دین دې ته وایي چې زما د دنیا کارم دغه نشي خراب نشي، خو چې دین هم زده کړم. نیټه مې ورسره ایښې وه چې په یو ورځ به ته دې ماښام به هر څه ماته وې او سبا به زه د ماښام به تا ته هر څه وې. وی یو بادشاه و هرقل، هغه اراده لرلې وه چې په مدینه حمله کوو او مونږ ته دا اطلاع میلو شوی چې اسونو له نالونه ورکړي دي او ځان یې برابر کړی دی، نو زمونږ په زړه یو هیبت و ځکه چې ډېر ضرون بادشاه و لکه دې زمانه کې امریکا چې وړه کې یره پرته وه چې دا بادشاه راځي حمله کوي که مونږ ولځو. بلکل اخري زمانه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. وی په دغه ورځ باندې زما ملګری تللی و مدینې ته، زه کور کې پاتې وم. وی ماښام چې مې ملګری راغی دروازه یې وډبوله، ښه مضبوطه یې وواله، وی او اواز یې وکړه چې کور کې عمر شته اسمه هو. وی زه ول سره ووتم چې څه چل پېښ دی؟ وی حدث امر عظیم، یو لویه مسله پېښه ده، لویه لانجه پېښه ده. بس وی ما چې ولې هغه بادشاه راغی څه اجاء الغسانیو، بادشاه راغی څه مونږ خو هغه سوچ وپړی کې. وی بل اعظم من ذالک، دې نه لویه لانجه پېښه ده. څه لانجه پېښه ده؟ وی طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه، حضور پاک ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی. اوهو چې دا مې واورېدل خپو نه ځمکه وتښتېده. دا څه وشو؟ دا خو به پیغمبر هم به خفه سونی، پریشانه به سونی، طلاقو ته خو اله نوبت راځي چې پریشاني زیاته شي. او دا خو یوازې زم غرق شوم زه، ځکه یو بیبي یې د لور ده. ما وی زه حبسې غرقه شوې، برباده شوې. حضرت عمر صاحب وایي وی دې نه مخکې یو ځل زما د ښځې منځ کې شور راغی. وی مونږ خلک یو په ښځو زورورو د مکې خلک، ښځې به زمونږ مخکې غږ نه شو کولی، جواب به یې نه شو راکولی، هېڅ پروا به زمونږ په ښځو نه وه. او انصار چې د مدینې نو هغې باندې ښځې لږې زورورې وې، ښځو سره به یې مشورې هم کولې، جوابونه به یې ورکول. وی چې مونږ کله هجرت وکړو مدینې منورې ته، وی زمونږ ښځو هم د انصارو د ښځو نه چل زده کړه، یو بل سره ښځې ځي راځي، هغه اخلاق یو بل ته منتقل کېږي. نو یو ځل ما ښځې سره خبره کوله، وی ښځې جواب راکړه. وی ما چې دا جواب دې څنګه راکړه؟ عمر خو زورور سړی دی، دا جواب دې څنګه راکړه؟ تا له څه مجال دی چې ته عمر له جوابونه ورکړې؟ وی ښځې راته وی چې ته دومره لوی سړی نه یې د پیغمبر علیه السلام نه، نیکبخته، که تا له ما جواب درکړه څه چلو شو؟ ورشه د نبي علیه السلام بیبیانې دي او هغې پیغمبر علیه السلام له جوابونه ورکوي. وی ما چې ښه حضور پاک له جوابونه ورکوي. وی او کله خفګان هم په کور کې راځي. وی ما وی چې زما لور حفصه خو غرقه شوه،
بلالم صادر مې وتړ وی چې رالم نه حبسې لورلم وی ما ورته وی چې حبسې بچې تاسو نبی علیہ السلام نه جوابونه ورکوئ بابا دا زمون کور دی مونږ د حضور پاک ډېر عزت کوو قدر کوو سر سوری دی تاج دی مونږ له ډېر لوی فخر دی چې مونږ د هغه په نکاح کیو خو بابا کور کې خامخا بعضې خبرې ځې راځي وی ما ورته وی چې بچې تا دا بله بن چې ده عایشه ستا نه ډولی یم ده ښه او د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښ هم ده نو په هغې دوکه نه شي که هغه پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اترې داسې وکړي چې مناسب نی او هغه ترې خفه نه شي نو ته دا سوچ ونه کړې چې راشه زه دې داسې خبرې کوم هغې نه به نه خفه کېږي او تاسو نه به ګورې خفه شي هغه ښکلی هم ډولی هم ده او هغې سره مینه هم ډېره ده نو په هغې دوکه نه شی ګورې بچې که څه مال ته دی جتي جامو ته نو ما نه غواړه خو ګوره چې حضور پاک ده نه خفه نه شي هغې ته مې نصیحت وکړ امام بخاری دلته کې باب راوړی دی په کتاب النکاح کې چې ښځه خاوند د ښځې ته نصیحت کوي پلار دی لور ته نصیحت کوي پلار لور ته نصیحت نه نشته زموږ په زمانه کې نن که پوټې غوندې لور پلار ته ووایي چې بابا خاوند ما ته غوسې کوي پلار کله دې ډوډۍ ډېره ده راځه هلکه وایي که نه وایي داسې پلار کله دې ډوډۍ ډېره ده راځه نو کور ته بوزي نو خپه کېنئ نو کور د لور روان کی دا هوښیار پلار نه دی دا قمقل پلار دی هوښیار پلار دی ته وایي چې بابا بیبې ما ته خاوند به دی ردی وایي بچې دقه د کور دی باس پښتون یم مسلمان یم زما د کور اوتې دغه د مړم د هغوی یو جمدین د هغوی ولې درته دا خبرې کوي خو تا کې به غلطي کنه ما ونه شرمه بیزت دا زما بیزتی ده چې ته خاوند له جواب ورکې خلک وایي د پلانکي لور جواب ورکوي دا زما بیزتی ده چې ته خاوند سره جګړې کې زما قوم شرمه دا یو ټکي لور ته ووایه چې کور والا جوړ کې په دې کور جوړېږي امام بخاری کتاب النکاح کې باب ښودی دی چې پلار به لور ته نصیحت کوي د خاوند په حق کې به ورته نصیحت کوي چې خاوند سره به ښکلی ژوند تېری قشته ژوند به ورسره تېری ګزاره به کوې په کور کې الرجال قوامون علی النساء الله وایي سړی سردار دی سربالا دی منډې وایي مسافره ژوند تېری اسانه خبره خو نه ده پردي خدمتونه کوي ډوډۍ ګټي ښځې له راوړي بهر په سفر کې دی ډوډۍ ګټي بهر په مسافر دی ډوډۍ ګټي او پردي خدمتونه کوي او سهار نه ماښامه پورې ګوړ او چارې کوي نو چې دونه هغه د ښځې دپاره محنت کوي تاله جامه پیزار هر څه کوي نو ته به ګزاره ورسره نه کوې ګزاره خو به کوې خاوند سره بیا نو خاوند نصیحت به کوي نو چې خپلې لور ته مې نصیحت وکړو نو لاړم ام سلمه رضی الله عنها مې رشته داره وه نو هغې ته مې نصیحت وکړو چې ام سلمې مې اورېدلي دي چې تاسو نبي علیه السلام سره کله کله داسې خبرې لګې دغه کېږي نو داسې ګوره مه کوئ که پیغمبر خفه شو الله به خفه شي او چې الله خفه شي ګورې رو به هم نه شي دا مې لور ته مې وایي حبسې ته ام سلمه ما ته وایي چې عمره هر څیز کې دې مداخلت شروع کړی بل کار دې نشته پرېږده مونږ پوهېږه او زمونږ خاوند پوهېږه نبي علیه السلام نو هر شي کې ته بس مداخلت کې اوس رالې نو زمونږ او د پیغمبر په میاشت کې مداخلت ته شروع کړه مونږ ته نصیحتونه کې مونږ پیشه حضور پاک پیشه په قلار کې نه نیکبخته مونږ یې ډېر قدر عزت کوو دا خو کور دی نو کور کې خامخا ما درته وایي چې چا سره تعلقات زیات دي هغه د زړه نه احترام وي خو کله کله په کور کې سره وي ام سلمې را لړه مات کړه واپس لاړه کور ته دا نصیحت مې مخکې کړی خو چې د مرګري ماښام راغی او راته وایي چې حدث امر عظیم وی غم پېښ دی څه چل پېښ دی هغه سړی راغی څه بادشاه وی نه هغې نه زیات غم پېښ دی څه غم پېښ دی پیغمبر صاحب بیبیانو ته طلاق ورکړی چې دا میرو وی ما وی چې زبس حبسه لاړه هلاکه شوه تباه شو خپله لور ولې د پیغمبر بیبي خو به پیغمبر سره په جنت کې د پیغمبر بیبي به حضور پاک سره په جنت کې به دا ټولې بیبیانې چې طلاق یې ورکړو غر کې شوې وی صادر مې را په سر کړ جامې مې برابر کړ نیغ رالم جومات ته مسجد نبوي ته وی چې رالم صحابه ټولګي یو ځای بل ځای ناست یو جالي یو جالي بلم جالي دا خبره منافقانو پراپیګنډه کړې وه چې نبي علیه السلام طلاق ورکړی
وی لاړم کوم ځای دی نبی علیہ السلام تپوس مې وکړو وی چې بره بالخانه کې وی لور لا ورلم حبسې له ما ورته وی چې نبی علیہ السلام دله طلاق درکړی دی وی نه یم خبر ما ته پته نشته لا ادري مې کوم ځای دی وی بره بالخانې ته ختلی دی وی ما ورته چې ما نه وی پې کړی ما درته نه ویل زما نه منل هغې م جړل وی چې رالم نو د بالخانې ته د جومات نه یو پوړی لګېدلې وه او پوړی داسې و چې د کجور یو ستن پرته وه پترسو هغې کې پاټ کي سړی به پرې ختم دا خو دونه اوچتې کوټې نه وې یو غلام رباح تور شکل والا پوړی په سر ناستو ما وی استأذن لعمره ای لکه ورشه د نبي علیه السلام نه اجازت وغواړه چې عمر د اجازت وغواړي غلام دننه ورننوت واپس راغی وی ما خو پیغمبر علیه السلام ته ستا خبره وکړه خو هغه غږ ونه کړ قد ذکرتک ستا ذکر مې وکړه چې عمر اجازت غواړي هېڅ یې مو نه وې واپس راغی جومات ته چې ګورم خلک چالي ټول خفه دي په نبي علیه السلام پریشانه دي وی ټینګ نه شم بیا ورغلم غلام ته مې وی استاذن لعمر ما اجازت وغواړه وی بیا ورغی بیا راووته وی ما خو ورته ستا نوم واغېښ خو نبي علیه السلام هېڅ هم ونه وی وی بیا رالم وی بیا ورتاو شم زړه مې درد کوي جذباتي سړی قلاریږي نه دی خو جذباتي وی چې ورغلم بیا مې چې استاذن لعمر درېیم ځل وی هغه راته وی چې ما خو ستا ذکر وکړو خو هېڅ نه وی نبي علیه السلام بیا واپس شو وی چې واپس شم غلام راته آواز وکړو چې عمره اجازت میلاو شو راځه وی بره ورو ختم وی چې بالخانې ته بره ورو ختم په پوړو او حضور پاک مې وکتل نو د کجورو د پاڼو په پوزکي د پاسه ملاستو د کجورو د پاڼو په پوزکي باندې او لیس بینه و بینه شیء د پوزکي او د حضور پاک د وجود مبارک په منځ کې بل صادر تولی نه وه او هغې د پوزکو پاڼو د پیغمبر علیه السلام په دې وجود کې پټې جوړې کړې وې دی شان دی او کم بالغ ته چې ډډه والې وه د سر د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې پرتې وې دا څومره سخت بالغ هغې د کجورو پوزکي وجود کې پټې جوړې کړې دي او بالغ دغه دی او چې د کمرې ته مې وکتل نو یو دوه درې څرمنې پکې اویزانده وې د څاروي اوچې او هغه دارو پراتی چې خلک پې سرمن باندې اچوي یو هغه سرمن لمده سرمن تازه سرمن نه پې دباغت ورکوي اوچوي یې پې دغې لږ دارو پراتی بس بل شو الله چې دې ته مې وکتل نو ډېر زیات پریشانه شو اقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عظیم شان ته ګوره دې حالت ته وی ما وی چې لومبې تپوس مې ته دا وکړو اطلقت نساءک یا رسول الله دا الله رسوله بیبیانو له دې طلاق ورکړی دی وی لا نه طلاق مې نه دی ورکړی نه مې دی ورکړی خو چې دی وی چې لا ما طلاق نه دی ورکړی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما وی الله اکبر د خوشحالۍ نه مې الله اکبر وی ډېر خوشحاله شوم چې د شکر دی خبره خو دروغ وخته طلاق خو نه دی دا یو مسله خو حل شو ګوره حضرت عمر څومره بهادر څومره زورور څومره بهادر او څومره زورور لیکن د پیغمبر علیه السلام مخکې بیا به عمرم رپېده دا یاد وساتئ ګورئ یو موقع کې نبي علیه السلام لږ غوسه شوی او معمولي غوندې تپوسونه به کول صحابه به تپوسونه کول نو نبی هم په هغې غوسه شو لږ غیر مناسب بعضې خبرې پکې راغلې نو حدیث کې راځي فبرک عمر على ركبتيه نو عمر ورته په کونډو شو عمر رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا په دې راضي یو چې اسلام زموږ دین دی په دې خوشحاله یو چې الله زموږ رب دی په دې خوشحاله یو چې ته زموږ پیغمبر دی بار بار به وي نو د پیغمبر علیه السلام غصه مبارکه سړه شو نو عمر وی چې یریدمه نو ما ورته استأنس یا رسول الله
دو درې معنی دي خو اسانه معنی دا ده الله رسوله یو پوټې لګه داسې د خوشطبع خبره وکړه حکم د خوشطبع خبره نو یې ما ته وی چې وکړه نو ما ورته هغه خپله قصه وکړه چې دقسې زما ښځې ما له جواب راکړ او زمونږ ښځې چې دي نو هغه به مونږ پې زورور وو خو چې مونږ مدینې ته رالو نو انصارو باندې ښځې زورورې وې نو زمونږ ښځو د هغې نه چلونه زده کړل نو دا خو یې نبي سم ته ور ووروله که نه هغه ته یې ور ووروله وی لږ مسکې شو چې لږ مسکې شو خبره حقیقت وکړه نو مسکې شو نو لږ زړور شوم نو بیا مې پکې دویمه خبره وکړه چې صاحب دقسې ما سره ښځې شور وکړه نو در عالم عایشې ته حفصې ته خپل لور ته مې دغسې وي چې ګورې په عایشه دوکه نه شي ډولیم دستانه او د حضور پاک خوښه هم ده نو که هغه ورسره څه داسې بعضې وخت خبرې راشي نو په هغې نه به خفه نه شي او که ته وکړې تا نه به خفه شي وي چې دا مې وي نو بیا مسکې شو وی بیا مې د ام سلمې هغه قصه ورته وکړه په هغې مسکې شو نو زړه مې ومونته نو ما ورته الله رسوله ته د خدای پیغمبر د خدای خوښې او فارسیان او رومیان چې څومره دي دا د خدای دشمنان دي کافر دي هغې له خدای څونه مال ورکړی دی څومره دولت یې ورکړی دی نو د الله نه سوال وکړه چې ستا مطلب خدای مال او دولت ورکړي د الله نه سوال وکړه چې ستا مطلب خدای پاک مال او دولت ورکړي هغې کافرو له یې ورکړی دی او د خدای نه لرې دي دشمنان دي او موږ د خدای خپل یو نږدې یو ورته نو موږ له خپل دا معنه چې موږ مسلمانان یو نو موږ دعا وکړه چې موږ له خدای مال راکړي مطلب دا دی چې دا مال راشي نو بیا به دا بیبیانې رسیدونه نه غواړي وی چې دا خبره مې وکړه یا ډډه والې وه او یا نیخ کېناسته فی شک انت ابن الخطاب خطاب زویه ته جوړ شک په دین متعلق پروت دی نه نه د الله رسول وی دغه کافر چې دی هغې په دنیا کې ښه کارونه کوي ښه کارونه کوي لارې جوړوي صدقې کوي هر څه کوي خپل کار نو دا هغه خلق دی اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الدنیا هغې له خدای د هغه ښو کارونو صله په دنیا کې ورکوي مونږ له خدای د نیکو صله کوم خوا پرېښې ده اخرت ته پرېښې ده امامي صاحب بخښنه غواړه معافي غواړه حضور پاک یو میاشت د بیبیانو نه بالخانه کې دی یو میاشت قسم یې خوړلی و چې یو میاشت به زه یو بیبي ته نه نږدې کېږم یو میاشت بالخانه کې دی نو میاشت پس راکوشو الله آیت نازل کړ یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما نو چې څنګه راکوشو نو عایشه صدیقه وی پیغمبر علیه السلام لومبی شروع د معنی وکړه وی ما ته وی ګوره مینې ته ګوره د بیبیانو وی ما ته وی عایشې یو خبره درته کوم خو ګرې فیصله به زر نه کوې مور پلار سره به پکې مشوره کوې فیصله به زر نه کوې مور و پلار سره به پکې مشوره کوې مې چې وایه د الله رسوله او بیبیانو ورځې شمېرلې عایشه وی ما ورځې شمېرلې چې دا میاشت به کله خلاصېږي دومره خفه وې وی ښه نو ما له الله قرآن شریف کې اختیار راکړ مور پلار سره مشورې نه بغیر به فیصله نه کې الله څه وایي یا ایها النبی وی پیغمبر قل لازواجک بیبیانو ته دې ووایه ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها که تاسو دنیا غواړئ د دنیا ډول غواړئ ښې جامې غواړئ ښې پیزار غواړئ که تاسو دنیا او د دنیا ډول غواړئ فتعالین راشئ امتعکن د دنیا سامان به درکم څه چې غواړئ در به کم خو واسرحکن سراحا جمیلا بیا به م خوشې کم چې دی په مخامخا دنیا غواړئ در کوم دله چې څه غواړئ خو اسرحکن په ښه طریقه به م رخصت کم په ښه طریقه ځان نه به م جدا کړم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة او که خدایم خوخی رسولم خوخی اخرتم خوخی
نو الله نیکانو خذو الاخرت کې ارث ساتلی دي، دنیا کې ممانه نه غواړي. په خبره خو پوه شوې کنه؟ که دنیا هم خوښوي مزر نشته دنیا، مالی ولید دنیا. حضور پاک بل ځای فرمایي مالی ولید دنیا، وی زما ول دنیا څه دي؟ زما د دنیا مثال داسې دی لکه یو مسافر چې په لاره ځي او د یو اونې لاندې د سوري لاندې دمو کې بیا ترې روان شي. دنیا به دقه زما د اونې د سوري لاندې دمه ده، ګورې نور څه پکې نشته. مالی ولید دنیا. نو نبی علیہ السلام وی بیانو تا که ما سره جون غواړی نو اسم نشتا، صرف د آخرت اجر دی. او که چر الله م خوښي، رسول م خوښي او آخرت م خوښي نو باس بیا اسم نشته، دقسې ژوند به تېروې. او که دنیا م خوښوي نو راشئ چې څه غواړی در به کوم، په ښه طریقه به م ځان نه رخصت کړم. اوس ګورې عایشې دا آیت نازل شو، مور پلار سره مشوره وکړه ما اخلی او که دنیا او سم خوښوي. عایشه خو د عمر نه کمه وه که نه، وی پیغمبر هم په ما یارېده، ځکه یې راته وایي چې مور پلار سره مشوره وکړه چې دا خو کشره د عمر یې کم دی. نو هسې نه چې تا وایي چې بس زما مال خوښ دی. وی ما ته ځکه وایي چې مور پلار سره مشوره وکړه، که مور پلار سره مشوره کوم هغوی به ما ته چېرته ووایي چې پیغمبر سم پرېږده. وی ما ورته څه وی؟ ففي ای هذا، په دې کې زه د مور پلار سره مشورې کوم، دا د مشورو خبره ده چې مور پلار سره به مشورې کوم. انی اريد الله ورسوله، زما خدای او د خدای رسول خوښ دی، مال نه دی خوښ. دا خو هسې کله اړه کې راشي د جامو شوق، او کله په اړه کې د پیزار شوق راشي، تاسو پې خفه شوئ. نور انی اريد الله ورسوله، الله غواړم د الله رسول غواړم، دنیا نه غواړم. دې کې مور پلار سره مشوره نه کوم. وګورې د الله رسوله دې نورو بیبیانو ته زما دا خبره مه کوه، نورو ته مه کوه، بل خو به نه که نه. ولکه یو پکې چې ته دا ووایي چې زما دنیا خوښه ده، لږې به کمې شو، کمې به شو، نو پیغمبر سره به مینه نه نور به هم زیاته شي که نه، نمبر به زر زر راځي. وی حضور پاک وایي چې زه الله نرم مقرر کړی، زه سخت نه یم، زه به ټولو ته یم چې عایشې دغه فیصله کړې. نو ټولو بیبیانو هم دغه فیصلې وکړې. الله رسوله مونږه خو داسې خبره نشته، زمونږ ته خوښ یې، الله هم خوښ دی، آخرت هم خوښ دی، تا سره به ژوند تېرو، تا نه به ځان قربانوو. دا مال او کلک د جامو خبرې پکې رالې، نو دا خو د انسان طبعي خواهشي، او داسې نه چې تا پې تنګو او خو ته پې خفه شوې. توبه توبه توبه، بیا به داسې نه کوو. نو اول نمبر بیبی فیضوهن نصیحت پکې. دویم نمبر څه شی دی؟ وهجروهن فی المضاجع. معمولی خبره ده، کوټه کې ځان جدا کا، لږ روانه وکړه. او بیا دریم نمبر چې ډېره خطرناکه وي نو خیر دی، کوټه هم بیلولی شي، خو طلاق به نه ورکوي. او که په دې کار ونه شو، ښځه ډېره خطرناکه ده، نو بیا څه شی دی؟ وضربوهن، بیا وهل هم شي. وال شته خو په دریم نمبر کې دي، دا نه چې ګري بس کوتک ته ګوتې کړې پښې دې پې د پاسه. وهل په دریم نمبر کې دي، قرآن درته ویم ځان سره. وضربوهن، بیا وها. وهل به بیا څنګه؟ د وهلو هم طریقه ده. ضربن زمونږ علما لیکي، فقها لیکي، محدثین لیکي، ضربن غیر مبرح، سخت وال به نه کې، سخت وال به نه کې، معمولی وال به کې، سخت وال به نه کې.